بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن د لیمیټ کې مزدوجنونه باندې بحث کوو. په لیمیټ کې موږ تاسو د مزدوجنو یعنی هم شکل موږ تاسو ته راغلي مفهوم شکل څه ورته ورغلی چې هغه ډېر لارې چې موږ تاسو له هغه جملې څخه موږ تاسو د تجزیې لارې کولی شو، د همدارنګه دغه د مزدوجن لارې کولی شو، نور دغسې دا چارې موږ تاسو ته وروسته په هغه طریقه سره له مبهم حالت ځان راوګرځو، لیمیټ راوګرځو. نو اوس موږ تاسو په لیمیټ کې مزدوج نیول موږ تاسو کوي. لیمیټ ایکس چې یو تر مربع جدد لاندې منفي ایکس تر مربع جدد لاندې په داسې حال کې چې ایکس تقرب کړی وي لایق دلته کې چې موږ تاسو د ایکس قیمت وضع کړو نو حالت شی لاسته راځي، یو مبهم حالت لاسته راځي، لایق لایق منفي لایق لایق داسې مجموع کې لایق لایق شکل چې لایق لایق په باندې یو بل حالت یو بل شکل مبهم نو د دې څخه موږ تاسو دا راګرځوو. نو څه کوو؟ د دې مساوي نیونه کوو. دا مساوي لیمیټ دی په داسې حال کې چې ایکس تقرب کړی لایق لایق ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې منفي ایکس تر مربع جدد لاندې. اوس د دغه مخالف علامه موږ تاسو په دواړو کې وضع کوو، هم په صورت کې هم په مخرج کې وضع کوو. د دغه مخالف علامه چې د مثبت نور باندې نقشه کوو، تنها د دغه مخالف علامه چې مثبت او منفي او که منفي او مثبت. اوس نو دلته موږ تاسو هم صورت ده هم مخرج ده. مخرج د دې د مخرج څو ده؟ یو ده. نو ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې دغه علامه منفي ده، نو موږ تاسو مخالف علامه مثبت وضع یعنی ایکس تر مربع جدد لاندې هم صورت ده همدارنګه هم مخرج ده. ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې او مثبت ایکس تر مربع جدد لاندې. اوس دلته موږ تاسو ته ګورو دغه مطابقه د برابر د ا منفي بي او ا مثبت بي، یعنې دا برخه ټوله ا ده او دا برخه ټوله بي. دلته هم دا برخه ټوله ا ده او دا برخه ټوله چې ده بي. نو موږ تاسو په مطابقتو کې ویلي دي چې ا مربع منفي بي مربع مساوي کېږي له ا منفي بي یو کړو سره او ا مثبت بي بل کړو سره. دلته چې موږ تاسو ا منفي بي یو کړو سره ا مثبت بي بل کړو سره، د دې په ځای موږ تاسو ا مربع منفي بي مربع نو لیکلی شو. نو د دې په ځای موږ تاسو دا مربع یعنې لیمیټ دی ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې کل مربع یعنې شل ا مربع صحیح، بیا منفي بي مربع یو شل ایکس تر مربع جدد لاندې دا هم مربع. په مخرج په خپل عدد موږ تاسو خپل قیمتونه راځي هغه ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې او مثبت ایکس تر مربع جدد لاندې. په داسې حال کې چې ایکس تقرب کړی وي چې شته لایق. اوس موږ تاسو ساده جدول د مربع باندې د سره اختصاص مربع جدد د مربع باندې د مربع جدد سره اختصاص موږ تاسو اوس ورو په صورت کې لیمیټ دی دا ایکس په داسې حال کې ایکس تقرب کړی وي چې شته لایق لایق. په صورت کې لرو موږ تاسو ایکس مثبت یو او منفي ایکس. په مخرج کې هم دغه شی لرو هغه چې ایکس مثبت یو تر مربع جدد لاندې او مثبت ایکس تر مربع جدد. اوس دلته ایکس مثبت ده او دا ایکس منفي ده، دا دواړه به سره په صورت کې تناوب شي پاتې ده یو. نو دا به مساوي کړو لیمیټ دی په داسې حال چې ایکس تقرب کړی وي چې شته لایق لایق شی راته پاتې په صورت کې یو. مخرج ایکس مثبت یو مربع جدد لاندې او مثبت ایکس تر مربع جدد. اوس به موږ تاسو راسو د ایکس قیمت په وضع اوس ایکس قیمت لایق لایق. نو دا به مساوي کړو په صورت کې یو لرو مجموع چې نه سره یو. په مخرج کې د ایکس په ځای باندې لایق راوځي کړو لایق لایق مثبت یو تر مربع جدد لاندې او مثبت لایق
اوس نو دلته چې موږ تاسې لای تنایي جمع یو بېرته لای تنایي سره باش ضرب اوس بېرته هم لای تنایي ده او همدارنګه د لای تنایي بیا من باش ضرب اوس بېرته هم لای تنایي نو چې په صورت کې یو مخرج هم بېرته لای تنایي نو موږ تاسې ویلي دي چې عدد تقسیم پر لای تنایي باندې مساوي څه سره د صفر سره عدد تقسیم پر لای تنایي باندې مساوي د صفر سره نو د موږ تاسې د دې جواب سمو تاسې که چیرې مستقیما لای تنایي وضع کړې وای اصل لای تنایي یو موږ هم عدد جوړه کړو خو موږ تاسې د هغه حالت څخه د مزدوج نیولې په واسطه سره موږ تاسې وکړو حاصل صفر لاسته په ځینو وختونو کې بیا چې موږ تاسې سره مزدوج نیونه وکړو بیا یو کېدای شي یو مثبت عدد یا هم کېدای شي یو منفي عدد لاسته راشي خو موږ تاسې به هڅه کوو چې د مختلفو لارو چارو څخه دغه مبهم عدد څخه راوګرځوو او یو معلوم قیمت موږ تاسې ته لاسته راشي هم که صفر وي که منفي قیمت وي او که همدارنګه یو مثبت قیمت موږ تاسې ته لاسته راشي نو په دې طریقه سره موږ تاسې کولی شو مزدوج نیونه وکړو نور سوالونه به هم موږ تاسې کاروباري وکړو او که چیرې بیا هم په دې کې چا سره کومه پوښتنه وي کوم مشکل وي پوښتنه کولی شي